چې الله وایي چې زه بخښونکی ذات یم کنه مې بنده پلیز ریکویسټ د چا عزت د چا جامه دې پورې خاندا دې پورې ملنډې مه کوئ. السلام علیکم ملګرو. هغه ورځ د شهسوار یو ویډیو په سوشل میډیا باندې راغله چې هغې باندې خلکو ډېر زیات تنقیدونه وکړل چې شهسوار دوباره ګلوکارۍ طرف ته روان دی. مونږ ډېر شرمنده یو، مونږ ورپسې هم ډېرې ویډیوګانې وکړې او هم کتې، خو حقیقت بل شانتې و. نو زه معافي غواړم، زه ندامت کوم، زه راغلی یم دلته خپل علاج دپاره راغلم. سر زه کنفیوز یم، زه ټینشن کې یم، زه ډپریشن کې یم. ما راوباسئ د دې ځای نه، ما یو ښه ماحول ته جوړ کړي. نو زه معافي غواړم، د خپل رب نه یې غواړم دا کوم الفاظ چې ما نه د خولې نه وتي وو، چونکې زه هغه وخت کې ډپریشن وم، زه هغه وخت کې په یو نشه حالت کې وم. نشه څه شی دی؟ یو د ځوانۍ نشه ده، یو د مستۍ نشه ده، یو د غریبۍ نشه ده، یو د ډرګز نشه ده، یو د ډپریشن نشه ده. په دنیا کې موږ څه کوو؟ هسې تاسو ما ته دا ووایي دا خلک چې لګیا دي دا ویډیوګانې کوي ما پسې کنځلې کوي، دا علاج دی؟ دا علاج نه دی سر. شهسوار کیدای شي هغه ټایم څه نشه کړې وه یا ورته څه بل څه مجبوري وه، د مجبورۍ نه یې دغه خبرې کړي دي. نو زه په خپله باندې معافي غواړم چې موږ هم ورپسې ویډیو کړې وه، او زه دا دعا کوم چې شهسوار دې الله کامیاب کړي، او موږ له پکار دي چې شهسوار په شان خلک سپورټ تدبیر وکړو. ما خو الټه ځان خپل فیملي ټول واړه مې مخامخ کړي، بس فایر مې کولو، ځان مې شوټ کولو. څه چلو شو؟ تاسو بس ویلې بس ګندګي لاړه ختمه شوه، د الله په در کې به بیاسي. نو ملګرو دا بس تاسو دعاګانې مې سپورټ به مې زموږ سر موږ سره دی، ډېر ښکلی ټیم دی. زه په سیف ځای کې یم الحمدلله رب العالمین. او بھائی چې الله وایي چې زه بخښونکی ذات یم کنه مې بنده پلیز ریکویسټ د چا عزت د چا جامه دې پورې خاندا دې پورې ملنډې مه کوئ. کینې او زه نن جاړم نه، اوښ کې نه به یم. اکثر مونږ ته خلک وایي یو اکټران یې که نه، تاسو خو بیا اوښ کې به یم. نه، زما او زما د رب معامله ده چې زه د خپل رب سره څومره نږدېوالی یم او څومره لرېوالی دی، دا زما رب ته پته ده پیمانه، ما او تاسو ته نه ده پته. نو زه تاسو نه بخښنه غواړم، ډېر د سچېدل نه بخښنه غواړم، زه هغه الفاظ دوباره ریپیټ کول نه غواړم. الله کریم دې ما معاف کړي او د چا چې پکې خطا شوی الله دې معاف کړي. جزاک الله. امید لرم چې تاسو به د ده سپورټ کوئ او هر ښه کار چې کوم دی دا به سپورټ کوئ. بیا یو پیره شهسوار نه سپیشلي موږ معافي غواړو، او الله دې کامیاب کړي، الله دې د دین په کار باندې دې روان کړي. د الله په امان.